ملا وزیر، ملا والی، ملا رهبر دی ملا، ملا منصور، ملا جلال، ملا عمر دی ملا، ملا خوشی، ملا اختر، ملا بل نوم د امن. ملا خوشی، ملا اختر، ملا بل نوم د امن، ملا مسجد، ملا محراب، ملا منبر دی ملا، ملا جهاد، ملا سنگر او تیرا تور ملا، ملا اتل، ملا برادر دی ملا. جزاک الله احسن الجزاء. د محترم المقام مولوي لال محمد معصومي صاحب چې تاسو ته یې خپله ترانه در واوروله. د پروګرام په دې برخه کې په ډېر درنښت سره بلنه ورکوو د افغانستان د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وتلی او سیاسي څېره ملا عبدالغني برادر اخوند ته تر څو تر میکرافونه پورې تشریف راوړي او برخوالو ته خپله ارزښتناکه وینا ور واوروي. محترم المقام د افغانستان د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال برادر اخوند د ده د راتګ سره سره د تکبیر ملکوتي ناره را سره بدرګه کوي. ناره تکبیر، ناره تکبیر. افغانستان اسلامي امارت زنده‌باد، افغانستان اسلامي امارت زنده‌باد. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ګران مجاهدینو، علماء کرامو، مشرانو او کشرانو، ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمو، د ډېره وخته موږ دا رجوع وه چې مطلق تاسو ته موږ دا خپل ځان وښیو او په دې معنا چې څونه ستاسو محبت او مینه زموږ سره ده، د مشرانو سره ده. الحمدلله دغونه محبت او مینه د مشرانو هم ستاسو سره شته. نو موږ دا ستاسو څخه غوښتنه کوو دغه سوچ فکر تاسو باید ونه لرئ چې خو بالا افغانستان آزاد شو، بالا به نو موږ ته ضرورت نه وي. دا موږ پوهېږو چې په تاسو کې به وروسته تر فتوحات هم لوږې راغلي، هم به تندې راته پېښ شوي. خو لکه څنګه چې په هغه وخت کې تاسو صبر و توان ودرلودئ چې په شپه او په ورځ کې تاسو د یوې دقیقې د ژوند دغه نه درلودئ، وخت نه درلودئ، په دې معنا چې تاسو شپه او ورځ مو هم په هغه حال وه چې دا نه معلومېدله چې زه به یو دقیقه بعد شهیدېږم که به ژوندی یم. نو الحمدلله تاسو ته الله پاک په هغه وخت کې داسې صبر و توان درکړي او ستاسو داسې یو ښکاره نصرت درکړي چې هغه د هر انسان د عقل او د فکر څخه لوړه خبره ده. محترمو، اول زما اراده دا وه چې زه دا ټول د مجاهدینو ملګرو سره لکه څنګه چې مې روغبړ کاوه د ټولو سره روغبړ وکړم. دا زما هم خپله طبیعي په ذهن او په فکر کې مې دا دي. دا محبت و مینه سره پوه شئ. که محبت و مینه یي ستاسو سره یي، زموږ سره نه یي، دا هېڅ امکان نه لري. خامخا به زموږ سره هم یي. محترمو، تاسو ته موږ په آینده کې انشاءالله اطمینان درکوو چې انشاءالله تاسو ګورئ ورځ په ورځ باندې د امنیت په باب او نور څه الله پاک برابري، اقتصاد هم الحمدلله مخ په ښه کېدو دی، امنیت هم الحمدلله مخ په ښه کېدو دی. نو د افغانستان په ټول ملک کې چې موږ وګورو داسې یو کلی لا نشته چې د امارت تر تسلط لاندې دي نه وي. هغه احکام د امارت چې په کوم ځای کې د مسؤلینو د خوا اجرا کېږي چې هغه دې په هغه ځای کې نه اجرا شوي. الحمدلله ټول افغانستان تر داسې قیادت لاندې دی چې یوه خبره وشي هغه په ټول افغانستان کې عملي کېږي. نو د آینده لپاره دې موږ تاسو ته الله پاک اخلاص باندې عملي کړو، لکه څنګه چې مو هغه تکالیف په هغه وخت کې پر ځان باندې وړله. نو دا د فرمان تطبیقول پر ځان باندې تر هغه اسانه خبره ده، تر هغه تکلیف نه لري. ځکه په دې کې خو ستا ګټه د دنیا او د آخرت ده، په هغه کې دې هم ګټه وه.
په اطاعت کې ډېره ذمهداري ده، باید سړی د خپل اولوالامره اطاعت وکړي. بل دا په فکر کې مه راګرځوئ چې اوس خو نو ښه یو خیرات شو، باره زما دغه ته ضرورت نشته چې زه دلته کښېنم. ستا دغه ته اوس ضرورت دی. امریکایانو روسانو ته ویل چې افغانستان به ونیسي، خو خوندي کولی یې نه شي. د هغه رقم روسانو امریکایانو ته وویل او تاسو په